ایران څنګه له افغانانو او طالبانو وډار شو؟ عمران خان چیرته بیا غونډه جوړوي؟ امرالله صالح پرې ولې خندلې دي؟ او طالبانو ته نور څومره ستر ګواښونه پیدا شول؟ د سوله افغان یوټیوب چینل د دې ویډیو لیدونکو په خیر راغلی او ستړي مشئ. ویډیو ضرور تر اخره وګورئ ترڅو په ډیر څه مو خبر کړم. عمران خان د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د چهارشنبې په ورځ به زه د ماښام وروسته په پیښور کې یوه غونډه وکړم. دا به د عمران خان د واک څخه لرې کېدو لومړۍ غونډه وي. عمران خان د خلکو څخه غوښتي دي چې یادې غونډې کې ګډون وکړي، ځکه چې پاکستان د یو خپلواک دولت په توګه رامنځته شوی نه د بهرنیو قدرتونو د ګوډاګي دولت په توګه. هغه زیاته کړې ده موږ سمدستي د ټاکنو غوښتنه کوو، ځکه چې دا یوازینۍ لاره ده ترڅو خلک د عادلانه او آزادو ټاکنو له لارې پریکړه وکړي چې څوک د خپل لومړي وزیر په توګه غواړي. بلخوا بیا امرالله صالح د عمران خان خبرو ته لیکلي دي دغه خبرې زما د ډیر وخت وروسته د خندا لامل شوې. صالح یادونه کړې ده چې یو ځل مې عمران خان ته وویل چې د پاکستان پوځ او استخبارات د ترهګرو ډله لکه حقانی نیټورک د کویټي شورا او نورو ډلو ملاتړ کوي او ثبوتونه مې ورته وړاندې کړل، مګر هغه وویل د تحریک انصاف په واکدارۍ کې دا کار امکان نه لري. عمران خان د اپریل په 10 له واکه لرې کړی شو او د دغه هیواد پارلمان پرون د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د نوي لومړي وزیر په توګه وټاکه. له 1940 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی تر دې مهاله پکې هیڅ یو لومړی وزیر هم د خپل واک موده نه ده بشپړه کړې. ایران په افغانستان کې خپل کنسولي خدمتونه ځنډولي دي. ایراني رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست وربللی او په دې تړاو یې خپله پریکړه وراورولې ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د سویلي اسیا څانګې مشر افغان لوري ته ویلي دي چې په افغانستان کې به یې کنسولي خدمتونه تر بل امره پورې ځنډولي وي. د زیاته کړې ده چې افغان لوري باید په افغانستان کې د ایران د ډیپلوماټیک ماموریت امنیت یقیني کړي. تر هغې وروسته به هغه هیواد خپل کنسولي خدمتونه له سره پیل کړي. د کنسولي خدمتونو د ځنډولو په تړاو د ایرانی لوري پریکړه تر هغه وروسته ده چې یو شمېر قهرجنو لاریونوالو پرون په هرات کې د دې هیواد د کنسلګرۍ دروازې ته اور ورته کړ. لاریونوالو په ایران کې له افغان کډوالو سره د غیر انساني چلند غندنه کوله. کابل کې پر نرخونو د ښاروالۍ څارن دوام لري. کابل ښاروالۍ په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل ښار په بیلو برخو کې د نرخونو د کنټرول کمیسیون خپل فعالیتونه پیل کړي او په دې برخه کې هر اړخیز څارنه دوام لري. جلغوزي افغانستان تیر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت جلغوزي صادر کړي دي. د سوداګرۍ وزارت د چارواکو د څرګندونو پر بنسټ تیر کال د افغانستان د جلغوزیو د صادراتو لپاره ښه کال و او افغان سوداګرو د شاوخوا 50 میلیونو ډالرو په ارزښت جلغوزي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي دي. سرچینه کاږي روان کال هم هڅه کیږي چې د افغان کروندګرو دغه مهم محصول ته په نړیواله کچه بازار موندنه وشي او دوی وکړی شي چې خپل توکي صادر کړي. په راپورونو کې راځي چې خوست او پکتیا هغه ولایتونه دي چې تر نورو ډیر جلغوزي پکې تولید شوي او همداراز چین بیا د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې تر ټولو ډیر جلغوزي ورته صادر شوي دي. شهباز شریف مودي شهباز شریف ته مبارکي ویلې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د وزیر اعظم د ټاکل کېدو په توګه شهباز شریف ته مبارکي ویلې او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت غوښتنه کړې ده. خبریالان بې پولي خبریالانو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ څخه یې په یوه لیک کې غوښتي دي چې دې برخې ته پوره پام وکړي. بایډن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د بایډن محبوبیت کم شوی دی. د ګالو په نوم یوې ادارې یوه تازه سروې ښیي چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن محبوبیت وروسته تر هغه چې امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووتل کم شوی دی. پاکستانی پوځیان پاکستان کې د تحریک طالبان له لورې په یوه برید کې 6 پاکستانی ځواکونه هلاک شوي دي. دغه برید د پښتونخوا په دیره اسماعیل خان کې شوی دی. برید د پولیسو پر یوې پوستې شوی دی چې پکې 15 پولیس هلاک شوي او یو قومندان یې سخت ټپي شوی دی. او اخیری خبر هم دا چې طالبانو ته یو بل ستر ګواښ
کله چې طالبان پر کابل واکمن شوي له سختو ننګونو سره مخ وو. په لومړیو کې طالبانو ته دا لویه ننګونه وه چې د هېواد حالات اقتصاد او اداري ننګونې څنګه راسمې کړي چې تر دې دمه طالبان لا نه دي توانېدلي چې له اقتصادي ننګونو ځان وباسي. که څه هم طالبانو مخکې څه ناڅه اداري سیستم درلوده خو هغه دومره نه و چې د یوه هېواد نظام دې وچلوي. طالبان په دغه برخه کې هم له ستر ننګونو سره مخ دي ځکه طالبان په لویه او وړه مسلکي کدرونه نه لري بلکې ټول حکومت د ملایانو ترمنځ تقسیم شوی چې دغو ملایانو نه یوازې عصري علوم نه دي لوستي بلکې په دیني برخه کې هم د پراخې کچې علم نه لري. دوی د دین په برخه کې هم ډیر زوړ او پخوانی سوچ او فکر لري چې د خپل طالبان او حکومت ته لوی ننګونې رامنځته کړي. سره له دې چې طالبان له سترو ننګونو سره مخ وو اوس تازه داسې اندېښنې دي چې له اختره وروسته شاید د طالبانو پر ضد پاڅونونه رامنځته شي. تازه د افغان حکومت پخواني یوه جنرال سمیع سادات هم په افغانستان کې د یوه پاڅون خبرداری ورکړی دی. ښاغلي سادات په غږیز پیغام کې د پخواني حکومت په ټولو نظامي ارګانونو سرتیرو او افسرانو غږ کړی دی چې د وطن د ازادۍ لپاره له ده سره یوځای شي. د هغه په خبره تر څو چې وطن د بهرنیو یرغلګرو په غالبا اشاره پاکستان ته ویلي خلاص کړي. تېره ورځ په نورستان کې هم یوې ډلې د طالبانو پر ضد د پاڅون اعلان وکړ. په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوي ویډیو کې څو کسان د افغانستان له ملي بیرغ سره لیدل کېږي چې د دغه کسانو مخونه هم پټ دي. طالبانو ته خبرداری ورکوي چې دوی به تر هغه په وړاندې جګړه کوي چې تر څو افغانستان د دوی یعنې طالبانو له شره خلاص کړي. باید وویل شي چې د مقاومه جبهې هم خپلو لیکو ته د نورو کسانو جذب زیات کړی او وخت ناوخته د ځینو پیښو پړه پر غاړه اخلي. د شنبې په ورځ د مقاومه جبهې اعلان وکړ چې په اندراب کې له طالبانو ګڼې سیمې نیولي. ایره دې نه وي چې د طالبانو حکومت داخل کې هم ستونزې رامنځته شوي. خبریال ویبپاڼې ته مخکې هم داسې معلومات رسېدلي وو چې یوه اونۍ مخکې له ملا محمد حسن اخوند څخه اجرایوي صلاحیتونه اخیستل شوي وو. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا تر ټولو لوی بدلون دی چې د طالبانو په منځ کې رامنځته کیږي. د هغه معلوماتو په اساس چې خبریال ویبپاڼې ته رسېدلي دي د طالبانو په حکومت کې نور لوی تغییرات هم را روان دي. د دغو معلوماتو په اساس د طالبانو په حکومت کې به په 4 پړاوونو کې تغییرات رامنځته شي. لومړی دا چې د نجونو له 8م ټولګي پورته به ټول ښوونځي تړل کېږي تر هغه وخته چې نړیواله ټولنه ټول مصارف پر غاړه واخلي. دوهم دا چې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند باید له واکه لرې کېدل او پر ځای ملا برادر اخوند وټاکل شي. دریم دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هم باید له دندې ګوښه شي. څلورم هم د تریاکو او مخدره توکو د منع کېدو او بندیدو فرمان. د سول افغان یوټیوب چینل د دې ویډیو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. زموږ له چینل څخه نورې ویډیوګانې مه هیروئ. هغو لیدونکو چې تر اوسه چینل نه دی سبسکرایب کړی اوس یې سبسکرایب کړئ. پخوانۍ ویډیوګانې مو هم یو ځل وګورئ. تر بیا بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.